برکاتو نړۍ زموږ موضوع ده د فورکس د حلال او د حرام په اړه چې فورکس حلال دی که حرام دی، یعنې فورکس سټاک مارکیټ انلاین ټول مارکیټونه. ښه اول خو به عالمانو ټول د عالمانو نظرونه موږ وایو چې عالمانو نظرونه د څه باره کې څنګه دي او د څه باره کې څنګه دي. صحیح شو انشاءالله. راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. ګوره اول فورکس چې دی فورکس او نور فزیکل کارونه چې موږ کوو هغه اول خو عالمان ځکه داسې وایي چې حلال حرام دی، ځکه وایي چې موږ عموما ټول کاروبارونه چې دی هغه فزیکل کړي دي او فزیکل کوو، نو هغه موږ په دې خاطر حرام وایي چې موږ سره هغه جنس په لاس کې اصلي نشته. نو دې وجې نه اسلام کې وایو دا بعض عالمان وایي چې دا حرام دی. صحیح ده. ښه دا یو موضوع خو دلته ده چې دغه موضوع زه جواب نشم ورکولی ځکه چې مخکې وختو کې به یو شی فزیکل نه و، خو بیا اوس خو فزیکل شوي دي، فزیکل یا آنلاین فزیکل کارونه نن سبا ټول آنلاین شوي دي. صحیح ده. ښه بل دا دی چې عالمان بعضې دې خبره باندې وایي چې مثال فورکس په دې خاطر حرام دی چې په دې کې خلک گیمبلینګ کوي، یعنی جواري کوي او د کم اصلي کاروبار بڼه چې ده هغه غلط بڼې ته اړوي، یعنی غلط شکل ته اړوي. ګوره هغه هم په صحیح خبره کوي ځکه چې په دې کې 95% خلک تاوان کوي. نو هغه دا وجه ده چې هغې کې خلک څوک نه پوهېږي، هغه په دې کې سود او جواري شروع کوي، یعنی مطلب علمیت نه لري، پوهه نه لري او همدا شانتې په دې کې بس مارکیټ کې پیسې واچي او کاروبار شروع کوي او مسخت بس بای او سیل وایي یا به تاوان ځي. نو دې ته وایي سود او جواري. او که چیرې وایي چې حلال شي هغې کې بیا بعض عالمان چې حلال ویلي دي، نو حلال په همدې خاطر ویلي چې هغې کې باید تاسو اول علم ولرئ، پوهه ولرئ، فنډامنټل ټیکنیکل انالیسس او ټیکنیکل انالیسس کې څه شی دننه دي او په فنډامنټل کې دننه څه شی یادول غواړي، نو هغه باید ټول یاد وسي. هغې نه پس په آنلاین مارکیټ کې داخلېدل مشکل نشته او حلال دي. نو همدې خاطر لکه مثال لنډ مثال موږ فزیکل کار کې ورکو، که فزیکل کار کې موږ یو کاروبار شروع کوو، مثال لنډه یو دکان شروع کوو. دکان مثال د څه شي دکان جوړو، مثال دکان جوړو د مثال د سیخ یا سیمټو دکان جوړو، څه شي سیمټو خرڅون دکان جوړو. نو دا که چیرې موږ په دې کې سیمټو باندې پوه نه وو چې سیمټ کوم ځای نه والو، کوم ځای کې ارزانه میلاوي، کوم ځای کې خراب میلاوي، کوم ځای کې ښه میلاویږي، کوم ځای کې ریټ کې هم ښه میلاویږي او کوم ځای کې چې دی مثال نږدې تمامېږي، ټرانسپورټ څومره مصرف راځي او بیا دې ځای کې زه په څو خرڅ کوم او دې ځای کې مارکیټ څنګه دی، دې ځای کې د مارکیټ په څو ورکوي. دا سیمټ ریټ مثال زه په 500 ورکوم، خلک یې په څو ورکوي، 400 1000 100 ورکوي، زه په 1000 ورکوم، خلک یې په 500 ورکوي، په 100 ورکوي. نو که چیرې به دې باندې ته معلومات ونه لرې نو په همدې خاطر به ته په آنلاین مارکیټ کې به ته په همداسې په فزیکل کار کې به هم ته په تاوان کې. صحیح ده. نو په همدې صورت سره بیا فزیکل کار هم دلته اوس حرام ته راځي ځکه چې اوس په یو کار ته نه پوهېږي، یو کار شروع کړې خپلې حلالې پیسې ته بیالې، نو هغې په دې خاطر تا ته تاوان ده او تاوان چې دی تا ته یو ضرر دی، نو ضرر چې دی هغه په یو حساب حرام هم راځي. نو باید ته په هغې سیمټو باندې ځان پوه وساتې، سیمټو کار څنګه کېږي، څنګه کوم ځینې والم، کوم ځای کې خرڅ کړم، په څه ریټ یې خرڅ کړم، مارکیټ باره کې معلومات ولري او کوم سیمټ والم، کوم سیمټ ډېر وځي کوم نه وځي. ډېرې خبرې نورې دي چې هغې باندې شاید زه اوس پوه نه یم، خو کوم چې سرسري خبرې دا خو مې درته وکړې. نو مطلب په دې باندې ته باید ښه ځان پوه کړې. همداسې یو لیړې والا یو سبزي چې خرڅوي، سبزي باندې چې پوه نه وي نو سبزي ترې نه خرابېږي یا زرې ونه ختمه نه کړي، نو هغې سره باید شی وکړي، څه ونه کړي، نو همدغسې هغه تاوان کوي. نو عموما ټول کاروبار هر کاروبار که فزیکل دی که آنلاین دی اول باید ته علمیت ولري، پوهه ولري، په هغې کې څه دننه وړې غټې خبرې باندې ځان پوه کړي، بیا هغې نه پس شروع کړي. او که بیا مې وایي چې مثال دی کې خبرې ډېرې دي او دا زه تر څو یادوم بیا شروع کوم نو زما خو ډېر وخت به ضایع شي او زه کاروبار شروع کوم. نو هغې سره څنګ کې بیا تاسې وکړه چې اول دا مین شیونه کوم دي، فنډامنټل کې نیوز دی، سرسري نیوز څنګه ویل کېږي، نیوز نه ګټه څنګه اخیستل کېږي، هغه شو فنډامنټل کې. ټیکنیکل کې مطلب چارټ کې کینډل سټیک کې پیټرن او څه کینډل سي کتل دي چې هغه څنګه ویل کېږي. نو دغه سرسري شروع کې بیا که ته آنلاین کاروبار پیسې واچې نو هغې به صورت سره ته یو څه پروفیټ اخیستی شي. بیا هغې کې رو نور ویډیوګانې ګوره، تعلیم رو هر وخت یې ته اپډیټ اوسه، نو څومره چې نوې خبرې مارکیټ کې راځي یا کومې چې تا نه ویلې هغه ټولې ته په ویډیوګانو د نګاه نه، کتابونو د نګاه نه همداسې ته یې وګورئ تر څو پوه شي. نو بیا په دې صورت کې فورکس تا ته حلال تمامېږي. او که چېرې ته یو دم ګیملینګ غوندې د جواري غوندې ننوځي نو هغه حرام دی. صحیح شو. نو دغه دوه صورتو کې حلال هم صورت هم لري او د حلال صورت هم لري. صحیح شو.
تاسو خپله خوښه چې تاسو ځان ته حلالوئ که حراموئ چې تاسو څه زده کړه پکې وکړئ انشاءالله حلال دی او که څه زده کړه ونه کړئ نو حرام دی البته صحیح شو بل عالمان په دې خاطر بل عالمان په دې اکاونټو کې بل خاصیت هم دی په دې بروکرو کې چې دې وجې نه ډېر عالمان ورته حرام وي چې هغه دا دی په دې کې سویفټ چارج دی نور کمیشن دی یعنی سود ورته موږ ویلی شو په لنډه چې هغه ډېرې بروکرې چې اکثریت اکاونټ کلاونه هغوی هلته موږ نه سود کوي نو په دې خاطر هم دا فورکس یعنی آنلاین مارکیټ شه دی حرام دی نو په دې خاطر موږ باید څه وکړو اول داسې بروکرې وګورو چې هغه کې اسلامي سرویس ورکړي اسلامي طریقې ورکړي یعنی سویفټ او نور کمیشن ونه لري نو هغې نه بعد موږ به هغې کې انویسټ کوو هغې کې کار وکړو صحیح شو او همدا شانتې نو کله چې یو څه اسلامي اکاونټ اسلامي بروکر مو ګورو او پیدام کې هغه کې مو پیسې واچولې او هغه به پست ویم چې کومې بروکر اسلامي او کومې بروکر غیر اسلامي دي نو هغې کې به پیسې واچوي نو کار هم شروع کړي انشاءالله دا هم درته حلال دی او هغې کې ډېر عالمان په همدې خاطر هم وایي چې دا فورکس دې وجو نه حلال دی او بعد چې کوم وایي حرام دی نو هغه دې وجو نه حرام دی چې هغه کې سویفټ چارج او نور کمیشن یې نو هغې د وجې نه چې تا هغې کې سودا کې او هغه سود تا ته راځي نو هغې خاطره یا تا نه سود کټ کېږي نو هغې خاطره چې شی دی حرام دی هغه اوس درته زه لیست په خوله ووایم هغه کوم بروکر چې کوم مثال ما چې کتلي دی اسلامي بروکر چې دی زه خپله خو ایکسنس کوم چې هغه مې یو اسلامي دی چې هغه خوابي دا ده چې کوم اسلامي ملکو کې یو کس یې هغه آی پي اډرس نه ډایرکټ معلوموي نو هغه چې کله اکاونټ کلاوي د هغه ته اسلامي اکاونټ ورکوي همداسې کوم کفري ملکو کې چې دی هغه چې کله کفري ملک یو اکاونټ کلاو کوي هغه ته سویفټ چارج نور چارجونه سود چارج او دا پې راځي صحیح شو همدا شان د مثال اوکټافیکس چې دی دومره د باور وړ نه دی نن سبا خیر ورو ښه کېږي او ډېر مشهور هم دی اوس نن سبا کې نو اوکټافیکس چې دی هغه اوس اسلامي سرویسز ورکوي همدا شانتې نور اسلامي سرویسز ډېر نور بروکر هم شته دی چې هغه هم ورکوي انټرنیشنل بروکر به ګورئ چې هم انټرنیشنل هم ادباري او هم چې د اسلامي اکاونټ ورکوي او همدا شانتې مثال نور داسې بروکر دي چې مثال فکس ټایم شو هغه سویفټ چارج ورکوي همداسې ما چې کار کړي نور داسې بروکر دي ایکسیم شو اف بی ایس شو نور مشهوره بروکر دي چې هغه به سویفټ چارج لري نو هغه سود لري او افیکس ټایم مخکې څه موده سود نه لرو نو اوس مهال هغوی سود شروع کړی نو هغې نه بعد بیا موږ هم افیکس ټایم پرېښودو صحیح ده نو دغه صورت کې که سویفټ چارج فری همداسې کمیشن او نور د سود ونه لري نو هغې د وجې تاسو هغې صورت کې کوم چې بروکر دا شي غلط کارونه ونه لري یعنی سود او دا شیونه ونه لري نو هغې کې تاسو هغې صورت کې هم تاسو ته حلال دی ښه بل صورت کې چې کله دې ته بل صورت کې بیا بعض عالمان وایي حرام دی بعضې حلال وایي نو هغه یو چې د بروکر عموما بروکر دوه رقمه دي یو چې د ټریډ چې کله کې هغه ایکسپایري ډیټ لري ایکسپایري ټایم لري او بل چې د ټریډ لګي نو هغه ایکسپایري نه لري صحیح شو که ایکسپایري ګوره ایکسپایري مطلب څنګه ایکسپایري مطلب دا دلته به تاسو اگزامپل کې راکولاو کوم اگزامپل کې به راکولاو کو د نیټ سلو دی ما سره لږ ذره بخښنه غواړم چې لږ به ویډیو اوږدېږي خو زه خیر دلته به صرف زه نومونه والم ګوره باینامو ده باینامو شو ګوره زه به درته په خوله باندې نوم والم ځان سره ویډیو به لیکئ ځان سره سټاپ کوئ ویلي وکئ ګوره لږ به سر ته ولیکم دلته لږ به دلته زه ولیکم ګوره آی کیو آپشن شو آی کیو څه شو آپشن او به ولیکو او پی به ولیکو صحیح شو ښه آی کیو آپشن شو دغه د باینامو د تیر ما سره شته دی دغه د باینامو مې راکولاو کړی خو نېټ سلو دی که نه مې ریل اګزامپل درته ښودلی ګوره باینامو شو دا باینامو شو مثال اولم ټریډ شو او پاکټ منی شوه او داسې مثال ایکسپرټ آپشن شو نو دوی چې دی دوی به MT4 MT5 کې کار نه کوي دوی په خپل بروکرو کې خپل MT5 غوندې خپل پلیټفارم لري په هغې کې به ته سودا کې هغوی به خپل ټایم هلته ټایم ورکړی نو ټایم کې ته ایکسپایري خپل ټایم به مثال 1 منټ نه واله تر 1 ساعت پورې دا دوی لیمیټ ټایم وي دومره ټایم ته 1 منټ 15 منټه 1 2 3 4 15 منټو پورې دا ورکوی شي بیا ډایرکټ 15 منټه نیم ساعت 15 څلوېښت او 1 ساعت دغه ټایمونه ته ورکولی شي چې کله دا ټایم سودا دې کړی دا ټایم پوره شي در باندې نو تا سودا به څه شي ستا سودا به بنده شي په خپله او په دې صورت د دې په د مین صورت کې ته سودا خپله نشي بندوی نو په دې صورت کې دغه بروکرې چې دی دا په اسلام د نګاه نه حرامې ګڼل شوي او همدا شانتې کومې بروکرې چې حلالې بعضې عالمانو ګڼلي هغه به دغه بروکرې دي چې
لکه دغه MT4 MT5 کې چې راکولاویږي MT4 کې چې دا کم اسلامي اکاونټونه چې راکولاویږي د دوی خوبي دا ده چې دوی چې نه کوي دوی دغه نه کوي مې زما دا کیم ودرېدو دوی چې نه کوي دوی ټریډ چې ته ولګې نو دوی تا ته خپل ټول کنټرول دې ستا لاس کې که ته سودا بندې که کولاوې که څه کې مطلب که ته سودا کړې دا مثال ګوره ما یو وخت سودا کړې وه دا ډیمو اکاونټ ډېر مخکې مې سودا کړې مثال دا تاوان کې روان دی نو که چېرې تر څو چې تا اکاونټ دې کې نه واش شوی مثال ما سره $10,000 دي نو $10,000 تر څو نه ختم شوي زما اکاونټ څنګه نه کېږي بندېږي نه ګوره 4,602 هغه د جګ شو نو مطلب دومره ډالر ما سره اکویټي کې پاتې دومره ډالر چې تر څو څنګه نه شوي تر څو چې نه شوي تر څو چې بروکر یا دغه تاوان دومره نه رسېدی چې دا 4,600 چې دي دا ختم کړي نو هغې نه پس ته به څه کېږي هغې نه پس به زما اکاونټ مکمل بندېږي د دې په منځ کې زه دا سودا څه کولی شم دغه د کراس علامه د موبایل کې زوري ونیسي هلته کلوز دی هلته مو ولی شي او په لپټاپ کې چې دی دا MT5 دی نو MT5 کې دا وګوره هلته تاسو کولی شئ چې کراس وی په دې تاوان کې هم بندوی شي همداسې که ګټه کې روانې ګټه کې لیمیټ نه لري همداسې څومره چې مطلب ګټې ته ځي همغومره ګټې ته تللی شي او تر څو چې تا نه بنده کړي نه بندېږي او یا بل صورت دی چې یا TP او سټاپ لاس ورکول دي TP مطلب ټیک پروفیټ شو سټاپ لاس مطلب هغه ځای چې ته څومره تاوان کوی شي مثال جذبوی شي څومره تاوان ته په ځان مني نو هغومره تاوان به تا سلیکټ کړی نو هغې نه پس ته به ته څه کې کله چې ستا مارکیټ ستا په خلاف راغی او تاوان ته راغی نو کوم خط چې تا والې سټاپ لاس کې نو هغومره څه کېږي تاوان کې بندېږي او ټیک پروفیټ چې تا که ورکړی نو هغې کې به بره ګټه کې هغومره ګټه څومره چې تاسو $50 $100 تاسو څومره لیمیټ ټاکلی په TP کې هغومره پیپس کې به بندېږي او که نه TP دې نه ورکړی او هماسې مارکیټ بره روانې ګټې ته نو همغومره څه کېږي مارکیټ تا ته همغومره ګټه درکوي مثال درکړم زما یو اکاونټ و زما ډېر مخکې وختو کې $100 ما بخیر $100 اکاونټ نو هغه بیا ما یو سودا پکې کړې وه هغه بیا ما نور اکاونټو کې زه مصروفه شوم نو هغه ما پرېښودو بیا ډېر میاشت تېره شوه ما بعد وکتو نو میاشت بعد مې چې کتو نو هغه اکاونټ زما $100 نو رسېدلی او $2,000 ته رسېدلی نو مطلب دا چې ته که ګټه کې سودا د TP سټاپ لاس TP ورنه کړي نو مطلب شاید مارکیټ یا تا داسې انالایسس کړی چې مارکیټ به بره ځي نو حتما تا ته هغومره ګټه درکوي تر څو چې تا سودا نه بنده کړي ګټه کې هغومره ګټه ورو زیاته درکوي او چې همسې ګټه کې که رواني او که تاوان کې روان تر څو چې تا نه بنده کړی یا ستا اکاونټ ټول نه ختم شوی څومره پیسې چې تا اکاونټ کې ختمې شوي نه نو هغې پورې به ستا سودا رواني او بیا هغې نه پس به بندېږي نو په دغه چې دی بیا دغه د بعضې عالمانو چې کړی حلال ګڼلی نو تاسو کولی شئ چې دغه بروکر بیا دی کې اسلامي بروکر تاسو انتخاب کړئ او دغه کې تاسو چې وکړئ اسلامي اکاونټونه شروع کړئ او خپل ټریډینګ شروع کړئ صحیح شو انشاءالله خواري زحمت غواړي کوشش غواړي د بل چا دغه سیګنلو ته مه کښېنئ د بل چا ټپس ته مه کښېنئ چې به در څوک مشوره راکړي چې بس یو شی درته وایم چې نن سبا خو نیټ دی یوټیوب دی فیسبوک دی ګوګل دی دا ټول تاسو به دې کې بس لیکه فورکس ته وایي فورکس کې کار څنګه کوي فورکس واټ از لاټ سایز واټ از لیوریج واټ از سپریډ همداسې څه شی چې مطلب لیکئ تا حتما جواب درکوي انټرنیټ نو تاسو کولی شئ چې د هغې د نګاه نه تاسو ځان ته څه وکړئ فورکس کې مطلب څومره وړوکې غټ معلومات اخیستل غواړي ټول حاصل کړئ او که بیا هم کوم کې نیټ کې هم نشو پیدا کوئ یا نیټ کې سي تاسو هغه سرچ سیسټم نه و دغه کوئ په خوله باندې ما ته په وټساپ کې یا په وټساپ کې میسج پرېږدئ وایس میسج پرېږدئ یا لیکل لیکئ یا کمنټ کې راته لیکل کوئ نو انشاءالله زه کوشش کوم چې جواب درکړم نو د هغې جواب هم انشاءالله درکوم خو ځان کوای چې په فورکس مارکیټ کې انلاین مارکیټ کې چې په نړۍ کې اول نمبر مارکیټ دی او په دې کې ځان ورسوي بیا موږ تاسو مسلمانان د حلال لارې نو په هغې صورت کې باید تاسو څه وکړئ په دې کې ښه علمیت حاصل کړئ تر څو چې حلال شي درته او داسې بروکر انتخاب کړئ چې همدغه چې اسلامي بروکري او همدا شانتې د ګیملینګ نه ځان وساتئ چې تر څو حلال شي نو دغه نقطو ته چې خیال وکړئ نو انشاءالله دا مارکیټ حلال دی او که دې نقطو ته خیال نه کړی هغه نورو نقطې ته تاسو لاړ شئ هغې ته خو چې خیال دې ته ونه کړي نو هغې ته خو حتما ځئ نو بیا حرام دی نو حرام الله پاک هم
منع کړي او تاسو ته نه خیر نشي کته بیا صحیح شو. ان شاء الله په دې ویډیو کې به هم ډېرې پوښتنې حل شوي، که بیا هم نه حل شوي کمنټ کې را سره خبرې پوښتنې شیر کړئ. دا موضوع د اسلامي عالمانو موضوع، خو بیا ما څه چې د هغوی د خولې اورېدلي ډېر ریسرچ مې وکړی، نو د هغوی د خولې خبرې ما تاسو ته شریکې کړې او بیا هم که کومه خبره مې اضافه کړي کمه مې کړي بخښنه غواړم، ځکه چې اسلامي موضوع ده کوم ځای کې غلط شوی یم. نو دا که تاسو بیا هم څه یاد ونه کړئ نو ما دپاره هم یو جرم دی، یو ګناه ده. نو الله دې وکړي چې اشتباه نه شوي، که اشتباه غلطي شوي کمنټ کې را سره شیر کړئ او کومه تاسو فورکس باره کې مثبت او منفي کومه رایې هم د را سره شریکه کړئ، تر څو تاسو زمونږ نور سبسکرایبر دي یا نور دوستان دي هغه هم پوه شي چې دې کې کوم نقطې خامې دي او کومې پخې دي. صحیح شو د حرام او د حلال د نګاه نه. نو انشاءالله کار پکې ښه وکړئ، د زړه نه وکړئ، د کاروبار په شانتې وکړئ. نو انشاءالله یو پرافیټیبل کاروبار دی او په نړۍ کې اول نمبر کاروبار دی. په نړۍ کې ډېر خلک دي، کې ډېر مسلمانان چې دي، ډېر مسلمانان دي چې یو خو زه نوم والم یو پاکستانی دی چې اوس په امریکا کې دی او ډېر خارجیانو ته خپلو پاکستانیانو نورو کوم ملکو چې کومو سره غټ غټ اکاونټونه دي، کروڑونه اکاونټونه منیج کوي مخکې وړي. عمر اشرف نومیږي څه نومیږي. نو دغه شی ډېر مثالونه دي چې مسلمانان دي او په دې کې مارکیټ کې ښه پیسې وګټلې، ښه کاروبار روان کړی. وجه څه شی ده چې هغوی دغه نقطو ته خیال کړی دی او په منظم طریقې سره روان دي. صحیح دی انشاءالله. نو انشاءالله حلال په دغه نقطې تعقیب کې انشاءالله حلال دی او که نقطې نه تعقیب وي نو حرام هم دی. الله دې وکړي چې پوه شوی زما په دې ویډیو څه علمیت مو حاصل کړی وي. بیا هم څه مشکل په کمنټ کې را سره شریک کړئ خپلې خبرې. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.